نیک هیله مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې وکړي چې تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او د صحت برجامه کې به پټستی دوستانو په دې ویډیو کې درته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د خپل فیسبوک هغه لایک یا هغه فالوور چې تاسو مخکې په خپل آی ډي کې تاسو فالو کړي وي او تاسو په خپل موبایل کې په سیټینګ کې هغه هیټ کړي وي د خلکو نه یعنې تاسو غواړئ چې نور کسان زموږ فالوینګ یعنې فالوورز چې موږ تاسو څوک فالوینګ کړي دي تاسو کوم کسان تعقیبوي یا فالو کړي دي هغه لیست څوک ونه ګوري نو دوستانو په دې ویډیو کې درته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په پروفیشنل موډ کې هغه هیټ کړئ یعنې دوستانو مخکې به تاسو په خپل آی ډي کې هغه فالو کړي وي ځکه چې تاسو آی ډي چې هغه کومه خپل آی ډي وي هغه په نرمل یعنې په زړو حال کې وي او کله چې تاسو خپله کوم آی ډي چې پروفیشنل موډ ته واړوي هغه کوم لیست چې د هغې له منځه ځي ستاسو ملګري به هغه کسان ته ښکارېږي چې تاسو چاته ریکویسټ کوئ ستاسو څوک خپل فیسبوک کې سرچ کوي نو تاسو ته به د هغه تاسو کوم کسان چې فالو کړي وي هغه لیست به دوی ته ښکارېږي نو دوستانو په دې ویډیو کې درته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ دا کوم فالو ورز یا د کوم فالوینګ چې تاسو کوم کسان فالوور یې تعقیب کړي دي هغه لیست یو چا نه څنګه کولی شئ هغه هیډ یا فټ کړئ نو دوستانو زه راځم تاسو ته دلته ښیم زه به ټول نه مخکې راسم دلته تاسو ته اوس زه ښیم دوستانو عملي طریقه درته ښیم په دې کې تاسو به دا رقم دلته به راشئ تاسو خپل فیسبوک ته کله چې دلته راغلی مثال زه راځم چې د ما هغه دلته هم ښکارېږي په دې چپ سایډ کې او په دې ښي لاس کې تاسو وینئ چې 1.7 کې کسان ما فالو کړي دي یعنې دا لیست موږ ته دلته ښکارېږي صحیح دوستان تاسو وینئ چې زموږ لیست دلته راځي اوس تاسو ویل دوستانو زموږ لیست دا هغه لیست چې موږ کوم کسان فالو کړي وي نو هغه لیست یعنې هر څوک کولی شي هغه وګوري او دلته تاسو کولی شئ زموږ فالوور چې دي هغه دلته تاسو ته ښیي او دلته هغه کسان ښیي چې ما کوم کسان فالو کړي وي نو اوس دوستان دلته تاسو ته داسې طریقه ښیم چې موږ څنګه کولی شو دا خپل کوم فالوور چې دي دا بالکل له دې نه هیټ کړو نو دوستانو راځو تاسو به ټول مخکې راشئ زه راځم د اکاونټ چې کوم دی هغه لاګ آوټ کوم دلته دوستانو زه خپل اکاونټ ورکوم دوستانو اوس موږ خپل اکاونټ ته راغلو یعنې دغه زما هغه اکاونټ ده چې مخکې ما د دې نه آی ډي نارمل حالت کې ول دې نه ما پروفیشنل میډ ته چینج کړی ده دوستانو نو زه اوس راځم دا کوم فالوورز چې دي هغه کوم کسان چې ما فالو کړي دي فالوینګ کړي مې دي یعنې کوم کسان چې زه تعقیبوم غواړم د هغه لیست چې کوم دی هغه هیټ شي دوستانو دلته به دلته راشئ د سمپل به په د 3 ډاټ نښان باندې به کلیک وکړئ کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته به تاسو راسئ په دې سیټینګ باندې به کلیک وکړئ کله چې تاسو په دې باندې سیټینګ وکړئ دوستانو دلته به تاسو لږ انتظار وکړئ تاسو ته به یو داسې صفحه راسي دلته به دوستانو تاسو زموږ بښنه سره زموږ انټرنیټ لږ کار نه کوي دلته به تاسو د پروفایل سیټینګ باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو ته به یو داسې صفحه راسي دلته به تاسو پرایوسي باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته به تاسو راسئ دا سکرین به تاسو داسې پورته بوځي دلته به تاسو هغه اپشن چې دا you can see the people page and list you follow یعنې دوستان تاسو کوم کسان چې تاسو فالو کړي دي هغې لیست تاسو دلته ښي تاسو به راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستان دلته به راشئ تاسو به په دې مور باندې کلیک وکړئ دوستان تاسو ټول نه د اخري کوم اپشن چې دا ان لیمټ تاسو به په دې باندې دا کلیک کوئ شو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو نو ستاسو لیست چې ده هغه د نورو کسانو په وړاندې به یعنې نه شو کېږي نو زه دوستانو بېرته راځو دا ګورو چې موږ کوم لیست چې دا هیټ شوی ده که نه نو دوستانو زه بېرته راځم آی ډي نه لاګ آوټ کېږم بېرته راځم بل آی ډي ته ځم د هغې آی ډي نه زه ګورم نو موږ دوستانو راغلو دغه آی ډي ته د اکاونټ ته اوس بېرته راځو خپل اکاونټ چیک کوو بېرته موږ راغلو دلته خپل اکاونټ چیک کوو دوستانو په دې باندې موږ کلیک وکړو دا زما اکاونټ ده دوستان تاسو ولې موږ کوم فالو اپشن چې مخکې هغه دلته شو کېده نو اوس موږ ته فالوینګ کې چې تاسو فالوینګ چې د صفر دی یعنې تاسو دلته ښي تاسو هېڅوک نه دي فالو کړي نو دوستان تاسو اوس په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به هغه کوم فالوور چې دي د تاسو څوک کوم کسان فالو کړي دي هغې لیست به تاسو ته دلته نه راځي دوستانو په دې ډول تاسو کولی شئ د خپل فیسبوک فالوور چې تاسو کوم کسان فالو کړي وي هغه لیست تاسو کولی شئ په دې رقم سره هیټ کړئ نو دوستانو تاسو کولی شئ په دې رقم سره د خپل کوم
فیسبوک فالوورز چې دي یعنی تاسو کوم کسان فالو کړي وي یا تاسو کوم کسان تعقیبول غواړئ هغه تاسو کولی شئ په دې رقم سره هیډ کړئ. نو دوستانو ډېره زبردست طریقه ده چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي پروفیشنل مود تړولی وي او ستاسو په هغې کې کوم کسان لایک یا ستاسو فالو کړي وي هغه کسانو لیست چې کوم دی هغه له منځه ځي یعنې د خلکو په وړاندې هغه شو کېږي نو تاسو بیا کولی شئ په دې رقم سره هغه هیډ کړئ. دوستانو د دې ویډیو تر دې چې پورې و تر بلې ویډیو چې بیا زه تاسو سره ځلیږم نو د الله